بس چې یو خالق میلاو شو ښایسته هلک میلاو شو واده به ورسره وکړو نو بس که هغو زما ډیمانډ پوره کولی شو نو صحیح ده چې دا یا عزت کپړې راکولی او که زما ډیمانډ یې نه شو پوره کولی یو جینۍ یو غلط کار نه کوي هلک یې پې نه شي کولی چې هلک یو غلط کار نه کوي یو جینۍ یې پې نه شي کولی دا هر څه خپل ځان کې دي یاره ارینج میرج خو به د چا هم نه وي خو لو میرج دا هر چا وي بس هغه ټایم کې مې شوق هم راوچتېدو لږه مېړه کې یره هم وه چې لکه دا به زه څنګه کوم څنګه به نه کوم خو شکر الحمدلله هر څه خدای پاک سم وکړل ګوره جي هر څه خپل ځان کې چې یو انسان په خپله غلط نه که نه بل یې ورسره غلط نشي کولی چې زه اوس یو انسان سره دونه فری کېږم یو انسان سره دونه دغه کېږم نو لازما خبره ده هغه خو به لازما ما سره فری کېږي माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे औलाद का नाफरमान होना कारोबारी बंदिश बैरून मुल्क सफर में रुकावट हर किस्म की बीमारी का खात्मा औलाद का न होना तलाक के मसले को फौरी हल जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مرادلی کټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن موجودی ما په لونخوړ کې د یو ډرامې په سټ باندې مازر پسند کې ناسته د پښتو د ډرامې لپاره یو نوې اضافه یو ډېر ښکلی حسین او جمیل مخ یو نوخیز اداکاره لیلا سواتی دې سره به خبرې ترې کوو د دوی په ریل لایف باندې د دوی په شوبز لایف باندې چې دا شوبز ته څنګه راله مطلب دا په شوبز کې لا نوې ده لمبې ډرامې ده یا دویمه ډرامې ده یا دریمه ډرامې ده خو مطلب نوې ده کوشش به کوو دې سره خبرې ترې وکړو چې یاره دا د شوق نه شوبز تر را د مجبورۍ نه راله لیلا په خپل پروګرام کې تارکالي هم ستړي مشو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې جون څنګه تیریږي شکر دی خیر دی ښه تیریږي لیلا سواتی دا ستاسو ریل نوم دی که نه شوبز نوم دی شوبز نوم دی جی ریل نوم څه دی اوریجنل زما ریل نوم رانی دی رانی جی مطلب کور کې نوم د دغه ایښودی شوی دی او جی شوبز نوم دله چا درکړه بس زما په خپله خوښ و ما ځان له په خپله کېښودو لیلا نوم دې خوښ او جی ها چېرته پیدا شوې چېرته لوی شوې بچپن مو چېرته تېر شو جی زه سوات کې پیدا شوې یم سوات کې مې بچپن هم تېر شوی پیدا شوې مې ملته کې سوات کې اوسېږم شوبز ته څنګه رالي مطلب زموږ کو ډېرې خویندې میندې وګوري او څوک د مجبورۍ نه راځي څوک یاره زما ډېر زیات شوق و د بچپن نه مې دا اکټر لیدلی و دا لیدلی و دا زما فیوریټ و تاسو څنګه رالی جی بس زه د شوق نه هم راغلی یم او د مجبورۍ نه هم راغلی یم شوق مې مو شوق مې و بس ډرامو کې به د اکټرانو کار کولو بس ما به ډېر زیات خوښ و بس د شوق نه ورته هم رالم او کور کې لږه مجبوري مو بس د هغې د وجې نه هم بس دغه شو کور کې ستاسو نور مطلب شوبز سره څه تعلق لرونکي څوک شته که نه نه څوک نشته واحد او جی صرف زه یم تا ته اجازه څنګه کوم وګورو زموږ پښتنو ته مطلب خپلو خویندو میندو ته ډېر زیات په مشکله باندې شوبز ته په راتلو باندې مطلب دې کې لوپټه ګزاره شه یو څه بل څه مطلب سرتوره شوبز ته راله نو دا ډېره ګران خبره نه تا څنګه اجازه میلاو شو بس اجازه تم ابو نه واخیستو پس مشکله پس دغه باندې او بس ابو بیا اجازه راکو ستا شوق ته وکتل ستا مجبورۍ ته وکتل څه ته وکتل چې تا اجازه درکړه بس مجبورۍ ته خو به په دې نه کتلې چې شکر الحمدلله ابو مې اوس خپل کار کوي بس دې ته یو کتل چې زما ورسره شوق ډېر زیات و جی بس څو وروڼه خویندې زما شکر الحمدلله موږ دوه وروڼه یو او زما موږ درې خویندې یو هغه د وروڼه د مشران دي که جی زه د ټولو کشره یم ټولو کشره او جی دې وجې لاډ پیار او جی لاډ پیار په وجه باندې دا راته ووایه چې وړاندې ډرامې کې له چانس چا درکو جی رمبې ډرامې کې خو راته بس همداسې مطلب عبدالله نوم یې دی عبدالله خټک هغوی راته دغه کو او بیا چې زه دلته رالم علي جمال دلې سره ما ډرامه وکړه بیا شاهرخ سره میلاو شوم دوی سره ملاقات وشو نو دې دویمې ډرامې ته بیا زه شاهرخ راوستی یم علي زمان سره علي زمان سره جی مطلب سینیر اکټرانو سره تاسو کار کړی او جی د هغوی نه هم څه زده کړه وکړه که نه او بس شکر دی لږه ډېره هم ترې وکړه چې یرم ختمه شوه وړاندې چې کیمرې ته رالې جی مطلب کیمرې ته چې بنده نوې راشي د کیمرې نه خبر نه وي او یو دم ورته ډایرکټر ایکشن وي کیمرامین ورته ایکشن وي نو څه دی محسوسولی بس هغه ټایم کې مې شوق هم راوچتېدو لږه مېړه کې یره هم وه چې لکه دا به زه څنګه کوم څنګه به نه کوم خو شکر الحمدلله هر څه خدای پاک سم وکړل او جی مونږ که وګورو زموږ ډېرې مطلب فیمیل ایکټرس دا ګیله کوي چې شوبز ته ځي نو هلته ډېر زیاتې مطلب ستونزې دي
ډایرکټر بستانه ډیمانډ کوي، پروډوسر بستانه ډیمانډ کوي، ډېر مطلب هلته یو دوی په انتظار ناسي چې یو نوی جنۍ به راځي د هغوی هم د عزت سره لوبې کوو، د هغوی به لوپټه تار کوو. نو داسې تا ته څه مشکلات راغلي؟ شکر الحمدلله ما ته خو لا اوسه پورې نه دي راغلي او نه رانه چا ډیمانډ کړی دی، ما ته خو اوسه پورې چا نه دي ویلي. او جی ته څه وایې چې دا مطلب دا خبره چې څوک وي داسې ګپ دی؟ یاره د هغو سوچ ته هم زه غلط نشم ویلی او زه په خپل د هر انسان خپل سوچ دی، خو لکه پنځه ګوتې یو شان نه نو ای به پکې داسې به پکې چې څوک به ډیمانډ هم کوي دغه به هم کوي. خو لکه اوسه پورې شکر دی په دې فیلډ کې زه راغلی یم، ما دا دویمه ډرامه ده زه کوم، خو اوسه پورې ما ته چا ډیمانډ نه دی کړی. د دې خبرې مطلب دا دی چې مطلب ته په سیټ باندې په د ډرامې پر ریکارډینګ کې د چا سره فری شوې نو لازمي خبره چې هم تا سره فری کېږي، ته خپل ځان سیف ساتې نو بیا هېڅ هم نشته. ګوره جی هر څه خپل ځان کې چې یو انسان په خپله غلط نه کنه بل یې ورسره غلط نشي کولی، چې زه اوس یو انسان سره دونه فری کېږم، یو انسان سره دونه دغه کېږم نو لازما خبره ده هغه خو به لازما ما سره فری کېږي. نو لکه هر او لکه خپل زما خپل کار سره شوق دی، زما خپل کار سره کار دی چې زه خپل کار وکړم، ټیک ته ټول محفل کې ناستي ګپ شپ ولګوي، د هغې نه علاوه زه چاله فری ټایم نه ورکوم، فری ګپ نه ورکوم، زما سره څوک نشي دغه کولی. ته خپل ځان سیف ساتې نو هېڅ هم نشته. جی الحمدلله چې خپل ځان څوک کوم سیف ساتي که نه نو چاته هم څوک څه نشي ویلی، یوازې زه نه هر فیمیل چې دی هر میل چې دی کم یو چې دی هغوی ته څوک هم څه وایي که نه نو لکه څه نشي. یو جینۍ یو غلط کار نه کوي هلک یې پې نشي کولی، چې هلک یو غلط کار نه کوي یو جینۍ یې پې نشي کولی، دا هر څه خپل ځان کې دي. دا راته ووایه چې مخکې د څه اراده ده؟ مخکې خو بس الله ته پته وي چې زما په نصیب یې څه لیکلي، خو بس زه به دا کوم چې زه خپل پښتنو وروڼو ته ښه ښایسته ښایسته ډرامې وکړم، ښه ښایسته ښایسته دغه ورته وکړم چې لږ کار وکړې خو چې ښه وکړې، لږ کار وکړم خو چې ښه وکړم په عزت سره وکړم، چې خلکو نه عزت واخلم خلکو له عزت ورکړم، بس دا سوچ مې دی. بالکل یقینا که موږ وګورو زموږ چې مطلب کار لږ کول پکار دي خو معیاري او ښه خلکو سره پکار دی، د ښه کاسټینګ سره ته کار وکړې، د ښه ډایرکټر سره، ښه کیمرامین سره، نو یقینا چې نوم به وګټې. جی د الله شکر دی انشاءالله ګټم به. یو پرسنلی تپوس ته کوم دا راته ووایه چې واده مو کړی که نه؟ نه فلحال خو واده نه دی کړی. اراده دې څه ده؟ بس چې یو ښه هلک میلاو شو، ښه ښایسته هلک میلاو شو، واده به ورسره وکړو، خو اوس فلحال نه. فلحال نه. جی دا راته ووایه چې فیوریټ دی ارینج میرج دی که لو میرج فیوریټ دی؟ یاره ارینج میرج خو به د چا هم نه وي، خو لو میرج د هر چا وي. ښه د څومره ډایرکټرانو سره اوسه پورې کار کړی دی؟ یو دوو سره. جی علي زمان شو او نعیم سره. دا ستا دویمه ډرامه ده؟ او جی دا زما دویمه ډرامه ده. په سیټ باندې که موږ وګورو زموږ کوم میل اکټران دي، ډایرکټر دي، پروډوسر دي، دوی کمپرومایز سره کوي؟ او جی کوي، خیال ساتي د عزت خیال ساتي، ډېر زیات د عزت خیال مې ساتي. او که فرض کړو ستاسو پیس ماشاءالله ډېر ښکلی دی، ډېر سمارټ یې، تاسو ته د فلم آفر وشو نو څه به وایې؟ نو بس که د یې عزت کار پکې و او ښه ښایسته پکې و چې هر د عزت خیال ساتو نو فلم کې به هم کار وکړو. نو فلم خو تاسو په خپله به هم کتلي، هغې کې خو مطلب مختصر لباس صحیح او داسې مطلب که نه، نو ته څه وایې په هغې حوالې سره؟ هغه ډیمانډ به ته بیا پوره کړي؟ نو بس که هغو زما ډیمانډ پوره کولی شو نو صحیح ده چې دا یا عزت کپړې راکولی، او که زما ډیمانډ یې نه شو پوره کولی نو زه هغه فلم نه کوم. بس زما مال د ټول نه بس دغه ډرامې د یا عزت ښه دي چې په یا عزت یې کوم. ښه خبره ده، لږ کار پکار یې ما درته ووایي که نه چې لږ کار پکار دی خو معیاري کار دی. جی کتونکو ته څه میسیج ورکول غواړي که زموږ فیمیل چې کوم هغوی شوبز ته راتله غواړي، څه ویل غواړي چې راتله پکار دي نه دي پکار؟ بس فیمیل ته به زه دا وایم چې څوک هم راځي د چا شوق یي خپل شوق مه ختموئ، ځکه چې هغه په اردو کې چا ویلي دي که پنجابۍ کې ویلي دي شوق کا کوئی مل نہیں، نو د شوق مل نشته. که راځئ راشئ خپل شوق پوره کوئ، خو د خپل حیا عزت په خپله خیال ساتئ. څوک هم چاته څه نشي ویلی، چې خپل عزت خلک په خپله ساتي که نه نو د چا پلار ورته هم غږ نشي کولی. بس دا دغه مې دی، پیغام مې دی. ډېره مننه قدرمنو. دا وه لیلا خان چې موږ سره، لیلا سواتی چې موږ سره خبرې اترې وکړې، ګپ شپ مو سره ولګو. نوې اکټره ده خو یقینا چې ډېره ټیلنټډ او ډېره پوه اکټره ده. ما دوی کار ولیدو، یقینا چې ډېر ښکلی کار یې وکړو، ډېر مزیدار کار یې وکړو. یقینا چې دوی ډرامه به انشاءالله سوپر هټ کېږي، دوی ته به کامیابي میلاویږي، دوی به منزل خپل بیا موندي. اوس په دې نه زه اجازت غواړم هر چا ته چې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. الله